أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. دریم جمعه ده چې ما تاسو ته په دې یو مضمون خبره شروع کړې ده چې رب العالمین حضور پاک تام فرمایي او داغه په واسطه مونږ ته وایي چې خلکو ته نصیحت وکړه. نصیحت مسلمان له فائدہ ورکړي. ذکر نصیحت سے اخرت وریات کا تذکیر دا اخرت جنت وریات کا چردی شوق پیداش دوزخ وریات کا چردی پزړه کې گھبراہٹ او یره پیداش قبر عذاب وریات کا او چرستو په انسان سره روان دي حقیقتا انسان دا غین اخلاص نه دی دا وریات کا ګوره اسنه چې اپختانه وی او بد سر نه ووړي بیا سړی سم نشي کوله اسنه چې بیا په د وخت ووړي او د ګوتې مروړي او لاسونه مګي او بیا دل په لاس نه ورځي مخکې نه پوي کا نو ماغي کې درته د ځن کدن او د قبر د عذاب او د قبر د پاسېدو خبره کړې و او د قیامت دروازه بیان به مسنا ستې رجومه درته کړې و چې الله به حساب کتاب نشورو کوي. آخرہ کے رب العالمین تا حضور پاک مبارک د دنیا دا یوی افتی برابر سجدہ لگئی دکاغل تا کہ خروز وفتی نشتا نو رب العالمین بورتبیا او فرمائی چی سوال کا وصل تو چی تسغوال چی دتا ملوشی او سفارشو کا اشفع تو شفع استا شفارس پا قبول شی نو رسول اللہ مبارک بلنبی دا مسلم شریف حدیث تے دا حساب کتاب سفارشو کی او دا غی نه پس په بیا د خپل امت سفارش کوي. زمارونو خلق کې لومبه د قبرونو را پاسې نو سخت تکلیف کې وای او خلق په د خپل خلو کې ډوب پراتی او ډېر لوی تکلیف کې به خلق مبتلی بیماری خوشتنه چې سړی بیمار شي مرګ خوشتنه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي هر سړی په لوی غم کې مبتلی او رور دا خورنا خور دا رورنا پلار دا زوینا زوی دا پلارنا خدا دا خاون او خاون دا خزنا بالکل بتختی با هر سړی سره به د خپل ځان غمی ادي خدي سره به د خپل ځان غمی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې حضور پاک کو فرمایل چې خلق قبرون نپاسی بربند بای بیا ولرستو الله لباس او جامع ورکی. نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ماوی دا اللہ رسول دا خلق بیو بلتا نگوری کہ بربندی نو سڑی خزو تو خز سڑو تو سڑیو بلتا بنگوری وی عائشہ دیر سخت روزدا فدوم را سختے کہ با خلق پراتی کہ دیو بل عورت تبسو کتی نشی تاسو دین اخبل اندازو لگوے کہ دوم را سختی وی کہ دیو بل عورت تا سو کتی نشی پا ٹینشن کے مبتلی نو سخت روز دا نوی دا اللہ رسول زبا دے کم زے گورا پدا غروز نو حضور پاک کو فرمائل دریو زینو کی ما گورا دے کے زن خطا کے گم یو دا دی چے کم وقت کے زماؤ مصر حساب کتاب کے گی او تلو لگی گی نو مالتا گورا یو دا حوض کوثر پا غاڑا میں گورا یو دا چے امت کم وقت کے پا پول تیری گی پولی سویرات کے تاسو آئے علتا میں گورا دی دریو زینو نبزنتی روت خطا کے گم دے کے ماں لٹھاوا نو حساب کتاب زمارونو چی کی گی دا دنیا حساب نہ دے گوارے تلا بلگی دلی ڈیرا غٹا تلا او دا دے تلے نگرانی با پخپل رب العالمین کئی او چے کم انسان وزن کئی طول کئی اب حضرت جبریل علیہ السلامی دیکھے حدیث دیر دی خطاس و تاغنوے مفہوم دتوے او تلا سمر دا نو حضرت داود علیہ السلام اللہ نا تپوسو کو یا اللہ دا تلا را توخایا نو چے واتیو خولنو بے ہوش پریواتو نو چه هوش کراغی نو جللی وی اللہ دا خودم را غٹ دا
کدا او اسمانونه او او زمکه په یو چابړي کې واچي په یو پټي ځای کې ګورې ځایږي نو الله دا به زمونږ په عمل او په نیکو څنګه ډکېږي نو الله او فرمایل اے داوودا چې زه غواړم نو په یو کجورې هم ډکولی شم کم عبادت کې چې اخلاص ډېری رونو او وزنداري کم عبادت کې چې اخلاص ډېری د عبادت ډېروالی مقصود نه دی د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی ګورې زمون خلق منځ کوي خو برباد شو منځ دا اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خپه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسې نو پړس دوی مې سجدې لځي او چې د رکوع نه پاسې نو شانه نه غي په منډه سجدې لځي منځ غرق او تباش دا منځ نه شو د حضور پاک دا ګورزان پوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغه سي منځو کو وی قم پاس فصل فانك تم تصلي منځ دیو کا منځ نه دی کړي ونش هغه دوباره بیا هغه سي منځو کو بیا راغی پر رسول الله مبارک سلام واچو او ته بیا فرمای پاس منځ دیو کا منځ نه دی کړي منځ دیو نشو دریم ځل بیا راغی بیا منځو کو بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو بیا وته فرمای فصل ارجع واپس شا صل منځو کا تا مون نه دی کړي او ته وای دا الله رسول درې ځل مې کو مال خدینه خچل ناراضي نبی وته مانځه چلو کله چې الله ته درېږي الله اکبر وایا نیتو کا نیت د زړه ضروری دی کدا خلی نیت نه پروا نشته چې لکه درادل چې د مازیګر سلور رکعات فرض دي او د الله د پاره کوم د امام پسې بس دم کافی دي او که په خلی وې نوم خیر رسول الله مبارک د خلی نیت په مانځ کې نه دی ویلې د زړه نه به نیت کاو خدامن پښتانه خود د زړه نیت نشي برابرولې دیو جن زمو علما وتوی چې خیر د خلی نیت کوي د خلی نیت بدعت نه دی په بعض موقوف پیغمبر مبارک د خلی الفاظم ویلي دي لبیک بحجتین نو د خلی نیت بدعت نه یو اصلي مون سره شتا بل ځای کې شتا خوشتا او دا تخبل توجه برابره خود د زړه نیت ضروری دی نو نیتو کا بیا لاسونو چت کا تر وګونو پورې اذا د ګوتا دواړه مټه ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي او سلور ګوتې د غوږ د بری سي ته مخامخ شي او لاس چې کم اصل لاس او منګول د دې ګوته برابر شي په دې طریقه د حدیثو په میانس کې تطبیق راځي بیا پنامه لاسونه او تل چې صحیح صد نوم نه لاندې شي او س پنامه راشي لګا غوندې سا نو په نوم امراله د نوم نه لاندې امراله د سینې نه لاندې امراله په ټولو حدیثو عمل راغی داغینا پس بیا وایا بسم الله وایا سبحانك اللهم وایا او بیا داغینا پس اعوذ بالله وبسم الله وایا او داغینا پس سورۃ فاتحه وایا خشتخ کل طریقې سره وایا سورۃ فاتحه په کل طریقې سره وایا او سورۃ فاتحه نه پس بیا سورۃ وایا او د سورۃ نه پس بیا لاړ شو رکوع کا کلی مدیدار رکوع کا منډه مو اته خو الله تعالی دا سوچو چې ما الله ویني کزي نه ما کلی طریقه دا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك کذا الله نه ما خو ویني کنه رکوع خشتو کا سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او بیا د رکوع نه چې پاسه سمع الله لمن حمدا یا ربنا لك الحمد حضور پاک په کې دینه زیات الفاظم وي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه او کله داسم ویلي دي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد دمر وقدیم ویلي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رشتیا وای موږ دا وایو موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر مولیانو ځان شرمولې دي بعضو بعض مولا کوم سپیک کا تاسو هم ټیک کاوه مولا مو سمع الله لمن حمد الله اکبر الکه بختلک صبر وکړي مقتدی خدا پس ربنا لك الحمد وای کنه سباو کې چې زر منځو کې ستانه سره تاسو کوم سونا ټیم بزر منځو کې وای کنه 2 منټه بزیات کینو خدای له ته 2 منټه نشي ورکولې ته خدای نه شرمېږي
چې ښکلي منځ کې 2 منټه به پې زیات ولګي 3 منټه پې زیات ولګي نو یو دوست سره چې خبرې کوي په موبایل خو 6 منټه لګي فضل چې یو بل سره گپ شپ لګو سونه ټیم ضایع کو نو ته د خپل منظم نشي سمولې ته الله نه شرمېږي چې الله ته ولاړې داستا منځ دې ډزوډ او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کې لږ په قلار سجده کې وخت تېر که ظالمه او سجدې نه چې پاسې ملا نه نیغی زر دویمې سجدې لږ دویمې سجدې له زر به ده که نه رسول الله مبارک خو په بعضې وختونو کې دا مې رب اغفر لي رب اغفر لي وجبرني واهدني بل ځای کې وي وعافني الفاظ یې ویلي لږ مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږ کښېنئ د مارونو ګورئ چې د رکوع نه پاس 1 منټه مودرېږي کافي شوه تعالی نو ګوره 4 رکوګانې په 4 منټه شي 1 منټه ته کوم ځای ودرېدی شي او د دواړو سجدو منځ کې چې د 1 منټه هم کښېناستې د رکوع نه بره دي که 1 منټه هم تېر کړه نو ښکلی به شي منځ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی چې ما تاسو له مرګ او ژوند پیدا کو جو مرګ نه پس به تپوس کېږي په ژوند کې د عمل چې څوک ښکلی عمل کوي خشتا اکثر عملانه چې څوک ډېر کوي 2 رکعاته وکړه خشتا وکړه د شپې 4 وکړه خشتا وکړه 2 رکعاته نفل وکړه ښکلی وکړه نو که ته 6 رکعاته نفل وکړې ډز څه فایده څومره زر زر موږ لګیا یو خدای پورې م ټوکې شروع کړي دي او مونځ پورې م ټوکې شروع کړي دي تاسو ته یو مثال درکړو ستا یو دوست یو د دوی واده دی او واده وشو ته مبارکۍ لري او تا وله 4 کیلو مټۍ واغېسته ښه قیمتي مټۍ دی وله واغېسته او هغه دې په یو پلاسټک ګوتی کې واچوله یو شاپنګ بیگ کې دې واچوله پلاسټک ګوتی کې دې واچوله او هغه له دې یوړه هغه ښځې له یو سي کور والا له یو سي چې دا زما دوست یو دا مټۍ یې 4 کیلو راوړې د 4 کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ هغه ښځه به یې څه وایي څونه به راپورې خاندي یاره ډېر قمقل دوست دی 4 کیلو یې راوړه او شاپنګ بیگ کې اچولې دا خو په دې لاره ټوله عقیدلې ده هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډېره شوي دي چې ګوتی کې واچوې روغ پاتې کېږي نه چې په لاره ځي شړقېږي هغه ټول ګډ ګاډېره دي دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی دومره قمقل خر چېته مو په دنیا کې نه دی لیدی 4 کیلو باندې بلا پیسې ورکړې دا خوا ته واچو د بوتاوه کې واچو دا خو ماشومان هم نه خوري هغې نه خو چوري جوړه شوې ده اخوار سره ګډ مکس شوي دي نه میلمه ته پلټ کې کېښودی شو او نه موږ ساتلی شو دا څنګه دوست دی دا بېوقف او خر څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي دی غریب 4 کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نه شي بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغېسته او په چای کې واچول او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاسټک یې پې د پاسه ولګاو او دا مټۍ والا پې د پاسه ګلونه مو لګوي هغه یې یوړله ښځې له یې ورکړه دا مې بل دوست راوړې ده څه وایي دې ته هوښیار وایي دا څونه خشته ده که مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو هم به پې خوشحاله شي او که چاته میلمه ته ږدو هره دانه جدا پرته ده د عزت طریقه را څونه خوند یې وکړه نو ګوره هغه بل 4 کیلو وړې وه او د 10 راوړه کیلو نو هغې باندې خوشحاله نه شو په دې خوشحاله شو نو عبادت لږ وکړه لږ نفلي یادوم فرض خو چې څه دي هغه به کوې عبادت لږ وکړه خو ښکلی کا ګفټ ته جوړ کا چالی ورکې الله لی ورکې نو چې الله له کوم عبادت ورکې نو څه ته جوړ کا ګفټ ښکلی کا مزېدار یې کا الله لی ورکه او که ډېر عبادت یې ګوتی مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا منځ وله په دا سر د پاسه وروغورځوې زما نه دی پکار نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي په هغې وخت ولګوي جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګوي منځ وکړي وخت ولګوي لیکن منځ ونه شو ولې رکوع نه پس قومه ونه شوه د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه سجدې په صحیح طریقه ونه شو رکوع په صحیح ونه شوه او منځ هم دونه په منډه 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 چې دونه زر درې وي چې پته یې مونه لګېد ښکلی عبادت کوي خشته مزېدار ښکلی عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي نو چې صدقه م ورکې نو ښکلې طریقې سره ورکړه که صدقه ورکې او ته پکې ریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته ښودنه کې نو دا صدقه د خدای په نزد نه قبلېږي د ریا سره لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى او یا چاله صدقه ورکړه بیا په احسانونه کې
او یا دې چاله صدقه ورکړو سبا وې راشه کنه مال دا کارو کا پرون مې د زکات نو درکړې سو ارسه دې ډوب کړل ریا باندې کې ولا یشرک بعبادت ربه احدا مراد نه ریا ده خطرناک شی دی نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکې دا یو لاس باندې ورکې دا بل مته خبر نه کې رسول الله مبارک فرمایي او خالص د الله د پاره صدقه ورکې او کوشش کوو چې صدقه دې په خزه کې ولګي مدرسه کې ولګي جمعات کې ولګي مولا لولر کی طالب لولګي مسکین لولګي کونډه لولګي یتیمانانو لولګي دا بهترینه صدقه جاری صدقه وکا خو بهترینه صدقه په وکا یو طالب غریب دی د کتاب ضرورت ته والا یو مولا د درس کې د کتاب ضرورت ته ها معنا واهله چې کتاب دلوال بهترینه صدقه ټول عمر چې هغه کتاب ګوره درس نه کوي طالب دغه الله ثواب درکړي دل صدقه وکي مدرسه کې کوټه جوړه کا جمعات پکې جوړ کا دینه بهتر ټول عمر په دې کې د دین کار کیږي په ټول عمر په کې عبادت کیږي طالبان به سبق او عبادت وکيږي دا نه ختمې دوه والا صدقه ده روجي دې پچاو خړې سپه دلته خړې تعالی خبر خلاص شو مونږ دغه زور ورکو لس دیګه په خوشل دیګه په خوسلويخ دیګه په خوسل دیګه په خو دا د موسی صدقه نه ده په قلار کې نه پتا داغه خړلې وې تا پاغه خړلې او ریا دیو که خلک کوئی جوړیر لوی دی ګونه پاخه کړل او ډېر زبردست ډوډۍ ورکړه او خلکو ته مو څنګه و ډوډۍ ډېر خشتا وا ابل نه تاسو کې څنګه و ډوډۍ یاره جی ارس پکیو او کنه دا خو ما په پلان کې نه پخلی والا راوستو او ډېر خ پخلی مې وګټول ریاکاری ټول ریا ولی جی م په خو مل دا نه جی ټول عمر مې د خلکو خوړل دي اوس به خلکو نه ور ادمړو خیرات هم زمون ټولم دغلا لکه غریب دی یتیم دی مکه و یتیم دی لارې مړ دي ماشومان یتیمانان پاتې شو مکه و خیرات ټول یتیمانان دي یتیم مال خورل ډېر لوی جرم دی لا تاكلوا اموال اليتامى ظلما بالکل مخوره او الله فرمایي چې چام د یتیم مال او خوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اور ظالم خېټه تاج نجینا خامخابک ولی دا خلق بیا موږ له قبر لنه راځي رواج غلط شو دې ټول عمر هم د خلکو د مړو خوړلې دي او زمون بلی او خلق به وي خلق بسوي نو دا خیرات دا نه دا خیرات نه قبلېږي چې رسول الله مبارک فرمایي په یو کجوره تل ډکوم هغه پټه کجوره چې چاله ورکه خیرات پټ ورکه سوګیو غو بل غو خبر نه کې هغه به تل درکې درته ان شاء الله العزيز او مدرسه کې ورکه او جمعات کې ورکه او په طالب مسکینو لګي فقیر او په مولاو لګي چې درسونه کوي علماء ولا ورکه دي درسونه کوي غریبانو درې زره سلور زره تنخواه د څه شي بدري سلور زره تنخواه کې دا څه کیږي خیر ستا په 50,000 او په 70,000 کار نه کیږي داغه په 3,000 تنخواه د میاشتې څه کیږي مریض وته پیښ شو دی خوار بسکه داغه مړ کیږي چې د ما بچی خو خوراک وخوري او د ما بچی خجامه واغوندي کنه نو دی باندې خرچیو کې یتیم نه دی اغیله ورکه یتیمانان ستا مال کې قسم نه دی یتیمانانو حق دی ستا رشتہ داران غریبانان قسم نه پکې حق دی کونډه د غریب یوازې پکور کې ناس تر وسو کې نشته نن سبا خو ځامن ظالمان دي مور او پلار دغه سپری دي او بوډا سړی د غریب د دارو درملو درکې نه لګي دیلا ورکا وړه والا ګوته والا داوړو مسکینان دي غیله فقیرانو لا ورکنن سبا سمره ګرانی د زمارونو غوري تو غاګ نه کوي د شرم د لاسا 600 روپے دی اړې او مزدور او ګلکار د غزر 1200 روپے اخلي ترشته وای په دې ستا گزاره کې کله ته مریض پریوت دی بسکه داوړو ګوته په سور ټماټر ته وګوره او د پیاز ته دی وګوره او د سبزی ته دی وګوره په خدای یقینو کده کله حیران شم زم دا قصبګر غریبانان او دا مسکینان او دیاړي مار خدای روزي ورکي بس په دې به خدای پیژنې الله روزي ورکي غني که په عقل وته ګورې نو په خدای یقین غو کستانن په 50-50 کې یو رکوټه کورم چلی د بجلی بل بسونه ورکي د ګیس بل بسونه ورکي تو ډېر ګرانی ده مریض صورت ده هسپتال ته رسه التبسکه او ظالمان ډاکټرانو بیا ظلم کوي د ایکس ری دا د الټراساوند او د 200 روپو دارو چې په 200 کېږي هغه ظالم دي ته نه ګوري چې ځان له دنیا جوړي هغه دا 200 روپو دارو د ته نه لیکي هغه دا بل کم نه سره ملو د شپږو سواداتو سودا دي دې ته نه ګوري چې د غریب زنانه خو غوا خرڅه کړي دراغلي دې ته نه ګوري چې دې غریب خو مزدوري کړي دا راغلي دي دا خو دی اړي مار دي نو ظالم استا خو گزاره کیږي تنخواه ملي او پیسه ملي ظالما دا زیات ځان لا بنگلي جوړه او غریب جیب لوټي
ځان له غټې غټې بنگلې جوړې غټې غټې موټرې لیکنه په تنخواه په پیس خو دې گزاره کېږي دا د زیات دارو چې دا خرڅې د کمپنو سره میلاوي کمپنو سره نو بچوله او نو سوله بنگلې جوړې او غریب دې تباہ او برباد کړ خدای نه یریږي دا ستا مسلمان رور نه دی دا ستا مسلمانه خور نه ده د دې غریب خو د ماښام ډوډۍ نشته دی دې غریب ته خو د سهار ډوډۍ نه میلاویږي او مریض یې دله راوړی دی زما دې په خدای قسم ما د ډاکټرانو نه اورېدلي دي چې په هسپتال کې داسې مریضان پراته چې موږ ورته دارو لیکو سهار ورشو دا دارو وی نه مې دی راوړی ولې په څه راوړم او په دې هسپتالونو کې داسې مریضان غریبانان مړه شي چې د دارو د روړو درک د غریبانانو نه بچی وته پروتي ډاکټر وته دارو لیکي وای ښا چې سار راشي دارو دی ورکړي دي نه ولې پیسې نشته پس ولا راوړم آها تر خپل بچي شفا ته لګي تر خپل بچي انګلند ته علاج ته بوزي تر خپل بچي آغا خان ته او کراچي ته بوزي او خپل بچي دی پلاورونو ګرځي او په غټ هسپتالونو کې د غریب بچي واه واه ته خدای رسې جواب ورکړي قیامت ورځ را روانه ده ستادي مال کې د ټولو حق دي د مارونو غري مسلمان تخپل رور وایا مسلمان خور تخپل خور وایا مسلمان دیاړي مارته او د قصبګرو غریبانانو ته ټولو قصبګر سبای دي سره یو بټیاري دې دی ګونه پخای څه سوال ورکه څه ورکه اچھا تر اتوار پر اس خیرات وادي باقی دغه سیګر دی او د انور ته چاپلار ودري یو لور دی غریب ټولو د اور په غاړه ناس سي سټک دبای آسان کار دی یو نه دی غریب ټولو ستا خاتون په لارو کوسو کې ګرځي او ستا خدمت کوي منته هوا یو دو منډي اچھا وادو شنو بیا رغه تر مسترګې پړسولې نه دونه والا نه دا والا نه دا والا او چې ته پس 15 شپک کاله کې در باندې واده را روان یو ترکان دی غریب یو مزدور کار دی زمارونو دما خو چې څوک بیان اوري زمارونه یې زب تاسو ته نصیحت کوم کدور څوک عمل نه کوي چې تاسو او اوره او څوک دا بیان په کیسټم اوري ټول ته زما دا نصیحت دی چې د غریب مسکین کونډه رنډي مزدور کار دی اړي مار د دې پورا خیال په خپل پیسو کې ساته او تاسو ګورئ چې خدای بر دې بدل درکې او کبه نه قیامت ورځ را روانه ده الله بدن پتا ورسته پوس کوي نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکو اخلاص سره ورکو هر چاته په خپل غوڼ کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقه قابل دی او دا صدقه قابل مخ مروت پکې مکوا مخ لحاظ پکې مکوا پټه ورکوا رسول الله مبارک فرمایي چې دا صدقه ورکی چې په خلاصي ورکی حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې خلاص ورکی چې قسم ته خبر نشي دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش ته سوري لاندې په دا سخت ترواس ما په خبرو خو پويږي کرخه ان شاء الله نور سو عمل کوي که نه کوي خو ما اوریدون کی چې څومره دي کوم خامخ را تناسه او کبار دما کیسټ اوري ان شاء الله امید درم چې تاسو په عمل کوي که خیر ان شاء الله په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو علما ګوري درسونه کوي غریبانان په خله غږ نه کوي محتاج دي قرضداري دي پکې بعد او محتاج دي غریبانان په خله غږ نه کوي دا غیب لکه چې خپل بچو له فروټ راوړي کنه پس راوړي فروټ دا غیب لکه چې خپل بچو له په حق کوټه جوړه کی کنه پس جوړه کی دې غریب مړ کی کنه چې کوړته اډانا ور کړی دا دې حق دې ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث ته او د طبرانی چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حق نشتا بهر کې زمارونو داوود علیہ السلام ته الله سو چې زو غوالم په یو کجورم ډکول او حدیث کې راځي چې یو کجوره با الله د احد د غرم رغټه کینو پته لکه ویدل واچي د احد د غرم دونه به رب العالمین غټه جوړه کی او چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تل نو پته له بسوک وي جبرئیل علیہ السلام باغ ډنډه نیولې اډنډا او لسان المیزان وتوی هغه شی چې داسې کیږي هغه ته بنیغ نه غوري او سوق با نگرانی الله رب العالمین واخوا رب العالمین او آدم علیہ السلام بولالی یا آدم اللہ بہت آوازو کہ اے آدم قم پاسا قم عند المیزان تیسرا ادھرے گا
جعلتک حکما بین ذریتک د خپلو بچو په منځ کې مې ته انصاف دار مقرر کړی. وایي شابه چې زه ظلم کوم کې انصاف تاسې رپېږي به حضرت آدم علیه السلام څه بچي جنت ته روان دي څه دوزخ ته روان دي. او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړ ملک الموت به م ولاړ کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې به م ولاړ. نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او گواه د فرشتې او اندامونه شي دروغ به م ډېر خلک وي دا ګناه مې نه ده کړې. اللہ قرآن شریف کی فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فخلب مہر لگی اندامون بخبر شروع کی لاس بوئی پما دے کڑے سرگا بوئی پما دے کڑے پے بوئی پما گناہ لتل. منظر برا ترامخ کی نن سبا دا کیمرے نشی پٹی دیش کہ میں کیمرے چلے گی ادھر ټوله فوټو خی که نه خی نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي. ازی به درته فوراً په یو ټک به درته راواړي ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه انکار کولی شي بیا به څه کوې. الله قاضي اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه نو څه به کوې او تیښته هم نشي کولی. سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحبانه سفارش وکړه. منسټران به دې سرنګوني پیسه هم نشته رشوت چې په رشوت به ځان خلاص کړم نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاج دی. مرګ هم نشته چې مړ به شم دا ختم به شي خبره مرګ هم نشته دی. دوباره بیا پرچه هم نشته چې کدې پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکړم سپلیمنټري ضمني به ورکړم دا هم نشته. دا هم نشته کدې امتحان کې پیل شوم د دکان به وکړم امتحان کې پیش شم زمینداری بکم دیاری بکم اگر امتحان کې پیش بعد دوزخ دے دوزخ درونو دار وزر روانه ده فذکر نصیحتو کدی خلقو تا وریاد کا وتا دا شی دا قرآن وی پیغمبر وی زانه ویم درتا خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دے نصیحت بقبلی او چې مسلمان نه دے منافق دے وی مړه دا مولیان سو خبرې کوي دا مولیانا سے خلق کیا رہی مڑا اسم نشتا ہے بس کلمہ دے ہوئے خدای بادشاہ دے مڑا اللہ دیر لوے رحم دے مڑا اسم نشتا دا خدای رحم دا مور نام زیاد دے بے شک و رحم خلق پاگا چاکئی کہ تم زان ورنزدے کے کر یہ زان سنا سا ورنزدے کے نو اللہ برحم کے او چتا سرکشی کے او دغه امیدونه ساته چې اسم نشتا او خلقم برباد ہے خلق تم مړ اسم نشتا نو التا الله پیغمبر غاخونه مات شو دا پیغمبر مبارک غاخونه مات شو او الله پیغمبران دا لګل او معجزې ورکړي او هجرتونه وکړل او دا پیغمبر مشن عالمانو نه کانو پلاس کې غشتره ټول په بولو کې دروغ و دروغ دا قرآن مشن په بولو کې دا پیغمبر دا حدیث مشن په بولو کې پیغمبر خوې من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر چا چې قصدن من پرخوت نو د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل کو حدیث وی کافر شوی پیغمبر خوې لا یزنی الزانی حين یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی دا کوم مسلمان نه دی بیا بس کې وسه خو موږ په حدیثو کې تعویل کو چې کامل مسلمان نه دی فلان 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 دا څه وړه خبره نه ده مړه چې سید خدای رحم زیات دا بالکل زمانم کې دا خدای دا رحم دا غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي دا مور نه رحم زیات ته چې مور په بچي سمره رحم دی او رحم خلق بچا کوي وایا کوي څوک سرخ کته کې وجاړي چې ما ته وسړي نیغ کیږي او او مټی راته وای نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړه په هغه رحم نه کوم او چې دی والی مې مودي مال راغی او ما ته وجړل او سر یې کته کړو بیا په رحم او چې ما ته کنزلم کړي او بیا مراته مټی ویو نیغ کیږي رښتیا وایا د په رحم نو کډیر رحم دل من انساني رحم په نه کوي ورو ویزو څنګه ما په مخ راغی او په ما بدمعشي کوي لکه جرګه خو را وسته خو بدمعشي را باندې وکړه جرګم کوي او بدمعشي کوي نه منم دا جرګه او چې आवाज مولا راشي او جاړي بس رحم راځي نو خدای ته و جاړي چې رحم در باندې خدای نه معافي واله چې رب العالمین رحم در باندې
الله تزاریو کې چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مکوي نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعض علاقو کې وي جرجوي رواج داسې دی ته رواج باندې که خدای او رسول باندې نه ورکوي لور خور له حق دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي لور غریب محتاجه ناسته خور محتاجه ناسته ورکه که نه چې رواج نه دی وای 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 رواج نه دی ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه نه یېرېږي ته مالدارې موټر والی بدماشي وکه ظلم خدای به درنه د قیامت پر ورځ تپوس کوي زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه دوه څاروي چې یو ښکرو والا ده او یو بېښکرو والا ده دا ښکرور دا بېښکرو وی په دنیا کې وی د دې بېښکرو څاروي دپاره به مله د دې ښکرور نه بدله ظلم کم دی پاتې کېږي موږ ظلمونه شروع کړي دي ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي پلار کره نه پرېږدي ولې ظلم کې رور کره نه پرېږدي ولې ظلم کې ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه را پرېږدي ستا لور تا کره څوک نه را پرېږدي ته به په زړه خفه کېږې که نه ولې ظلم کې او بعضې سخر خواښې په انګور باندې ډېر لوی ظلم کوي زوی ته وایي نه به پرېږدي ظالمه ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې څنګ دله لدې د کاڼي دي زنانو سره ظلمونه مه کوئ زنانو باندې رحم وکړئ دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه نو په پردی ولې ټوله ورځ پې ظلمونه کوي او زیاتې پې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي زما دې په خدای قسم چې ظلم دی قسم مې راته وخوړ چې دا ظلم په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو به دې نیسي په دنیا کې بیا به څه کوي اخرت کې به دې رونیسي د قیامت په قبر عذاب کې به دې رونیسي بیا به څه کوي خو ما درته څه ووې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت مسلمان له فایده ورکوي او چې کم په خولي مسلمان دی اوړه کې منافق دی او سنګ دل دی هغه له فایده نه ورکوي او وینه مړه مسلمان به خدای بخي خلکو له عقیده خراب نه مړه د خدای رحم ډېر دی رحم یې لوی کور دی آها الله اکبر ګرانه خبره زمارو سخت چقلې مخکې را روانې دي رحم به بالکل پروردگار کوي رحم خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم یا يرحمكم من في السماء بیا ودته مثال در کوم بالکل در کوم درته یو زنانه په لاره باندې روانه اته رحم اندله در پلاره روانه وه او یو کویو او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوي برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته اوبې پرې راوویستې ویس کړلې تندې ختمه شوه چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه ژبه بار رېستې ده اوبه نشته او دا ښځه وایي چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې د سپي ته هم لګېدلې ده نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه کوي ته اوبې راوویستې او سپی یې سیراب کو الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه په دې الله وبخله د بخاري حدیث سے حضور پاک وایي نو رحم راغی خو په چا راغی یو کې رحم پروت او کې رحم پروت نو رحم او چې لکه رحم نشته د هغې مثال هم واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده پیشو پې چکونه لګول او سوځېده وی دا ولې واه واه وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو او نه پرې ښودله چې ځان سره ځان له خوراک پیدا کړي پیشو د لوږې نه مړه شوه الله دوزخ ته ولېږه رحم نشته پړی رحم نشتا په حیوان بام رحم کې رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تیره کا او د څاروي مخکې چاړه مه تیروه او زر یې لاړ که چې زر دمه شي او چې تر څو ته سا ني او ته نو سرمن له به ګوتې نه وړی چې سا وځي بیا ته یې له سرمن او په جمدونې به ته لم نه پرې کې په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخېږي او دې مړ شي نو بیا ته پرې کوه او د بچو په روزو کې ښکار هم مه کوه
څومره بهترین آداب منتویلی نو چې چاله په زړه کې رحمي نو الراحمون یا حدیث مسلسل بالاولیت دی نو يرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض په مسلمان دنه چې څوک دی په ځمکه کې په رحم کوا تا باندې بل رحم بعض وخت یو سړی دی هغه به قتل کړي به وجنه د دې مثال بیا جدا دی دا مثال د هغه کینسر دی چې په ګوته کینسر لګیدلی بیا به پرې کې په ګوته په لاس کینسر ولګي به پرې کې ولې ټیک ته چې په هغه لاس خو دې رحم ونه که خو په نور وجود دې رحم وکړه کدا لاس پرې نه کې نور وجود تبا کیږي هغه کینسر نور تخوريږي نو پرې کې با نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه هغه بیا سزا ورکا هغه بیا رحم وکړه ولې چې هغه شی نور امت ته سرایت نکي نور مخلوق تبا او برباد نشي هغه سزا ورکړي چې نو یوريږي نورو کې دا کینسر او دا وایرس نور تخور نشي نو د قیامت دغه ورځ ده رحم بکای پر رحم کوونکو بکای او چې څنګه دل دی او ظالم دی رحم به نه کوي یو سړی له خدای مال ورکو بل وته شام مال ورکو وجنم دی ګوره کړي را ته خو څنګه دل تربور ور پسې را پاسي مال ورکه شابه ولې تا مال ګټلې دي او دما نشتا اوس به خامخا راکې ولې ظلم کې تا و ګټلې بل نه دی ګټنو په زور ته غواړي دا ظلم دي ظلمونه دي یو بل پټینه ول یو بل پوله وهل یو بل نو بخور او بغلا کول یو بل بوسالی پټول یو بل شوتل ریبل قسم په خدای ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي د یتیمانو حق خلکو غیر کړی دی ونیولې دي زما په خدای قسم ډیر خلک راشي جاړي مونږ جاړي وېسو کم تان کی ظالم رانا حق نیولې دي دیاړي کوم مزدوري کوما او هغه مزه کوي تا خیرت نه مری دا نصیحت زکه درته کومه خو یاره ما د بیا وې چې ان الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فائدہ اخلي او چې منافق دی په یو وخت به اوري په بل بتوي موږ مسلمانان یو ان شاء الله العزیز په مال دولت دون اعتماد مکوا په هغه سي اعتماد وکړي چې الله سره دی او د قیامت ورځ در مخ کې چې د قیامت پر ورځ د مخامخ کېږي او ډېر بد وي چې د پیغمبر مبارک او حوض کوثر روان او فرشتي د کلک اونسي او دوزخ ته روان کی او یا رسول الله مبارک وي چې مرا لګا دامات ځان په امت کې داخله ادخلوا في السلم كافه د سر نخبو پوری بدن په اسلام کې داخله دا به خلق خدای نو اسلام پسې کنزل چې خلق خدای د اسلام دشمنی چې خلق خدای مدرسې پسې دشمنی چې خلق خدای مولا پسې بد چې خلق خدای پټکی پسې وګيري پسې بد ظالم ته خو دین دشمنی ځان ته وای مسلمان ته صرف د خلی مسلمانې دړنه دله مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک ول هجرتونه کړی دي او ویني ولا به ولې دي دا دین برباد دی دا دین بنیادونه راکې کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلق بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پر ورځ به د حضور پاک سره سترګې څنګه لګي دا غتل دادا بخښ لګېدلې او دغه به نگرانانی او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لگا غنی نیکی وی الله بینه او من يعمل مثقال ذره شرا يره لگا ګنامي لیکن پر حمدلله بالله رحم کوي توبګارو باندې بالله رحم کوي واست رحم غوي یو سړی وي رسول الله مبارک فرمای الله به ځان تر نزدیکی او داسې به را نزدیکی داسې چې حدیث کې راځي الله به پیدا خپل اولی کی الله پاک زمون پشان اولی ولاسونه نشتا پدې الله خبردار دی چې دې سمات ځان ته به را نزدیکی الله به ته ګناهونه را یادای پلان کې ګناه دې کړي او په پلان کې روز یاد دي دا تذکر ذنب کذا وکذا فی یوم کذا وکذا دی وای او خدا واړه به ته الله یادای غټ باندې یادای دا پلان کې ګناه دې کړي وا په پلان کې روز کړي دي دا واړه دی وای او ولکه وای چې خدایا غټ را مخ کې نه کې غټ را مخ کې نه کې یا خدای کا غټ تر مخ کې کل غر کېګما نو چې الله وتعالى واړه رایات کی منی او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دي نه دې کړی ټکی لیکلي دا دې کړی دا ګناهونه او کړی مې دي بندا دا ټول ګناهونه مې دل پنه کو باندې بدل کړ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چاله بدلای دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي هغه چاله بدلای چې لکه رحم راشي فزادم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي په مخلوق خدام رحم راشي
نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه واړه خو په نیکو بدل شو نو دا غټ خو به په غټو نیکو بدلېږي واړه په وړو نیکو نو غټ نو دی وایي یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ماته ونه ښول خو مو ونه لیدل الله به ورته وفرمایي امې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي درنه مې یاد و چې ستا کې ګبراهټ پیدا نه شي نو بېشکه خدای رحم والا یو سړی به بل یو سړی به اب څنګه داغه به یو کم سل ګناهونه او یو دفتر د نیکو او د ګناه یو کم سل بسونی اب دومره چې یو دفتر را خور کې د ازمکه اسمانونو پیډه کی حدیث ابي تاقي وته مشهور حدیث د رسول الله مبارک نو یو کم سل دفتر د ګناه دی او یو څومره دی کرا خور چې زمکه اسمانونو ډکیږي دا بوله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه بوله په بل کې واچي نو ګناه درنه شو نیکی کم شو نو اعلان وکړو چې دوزخ ته روان کې دی روان شي دوزخ نو رب العالمین با دا الله دا ارسنه خبر دی خو الله دی یو شی قدر خی دغه حکمت نو الله به دې سړی ته فرشتو ته ویراوي درای نو الله به ته یو کاغذ ورکه ها دا یو نیکی ستا پاتې وا دا یو سا چې دا د لپنه کو کې واچ رب ما هذه البطاقه في هذه السجلات الله دا پټه کاغذ څه شه ده زما خو یو کم سل دفتر د ګناه دا پټه کاغذ اوس به بیا را باندې واس کیږي چې فلان کې د فلان کې زویره دوزخ ته لاړ شي لوی مخلوق الله بس ویلا ظلم اليوم نن د ظلم روز نه ظلم نشته نن فیصله الله کوي الله ظلم چا سره نه کوي لا یلزم مثقال ذره د یو معمولی ذره برابر رب العالمین ظلم او زیاته نه دی واپس شي خو دې لکه به و چې دا پټه کاغذ څه شي دی دا نیکو کې واچو دا خو زما دا یو کم سلو دفتر مقابله نشي کولای خو دا الله حکم دی کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي اب ولا الله پاغه نیکو کې واچي نیکه درنې شي ګناه سپکا شو وختي اعلان شوه چې دوزخ ته روان کې اوس اعلان شو چې جنت ته روان کې او هو الله دا پټي کاغذ دسو زه خو دغه مخلاص کړم دومره وزندار الله وې دا زمان نوم دې سجې دې لکه نوم ولا ذکر الله اکبر زمانو د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درنواله نه لري اوس بتوي چې د الله نوم هټول لري چې دا کوم بل ما زری دی هم دغه بعد خلق د حدیث په یو احادیث باندې نظر نه د پریوز د الله نوم خو لکه فاسق فاجر علی کنا قاتل او زناکار علی کنا اوس بس کې د الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی وورا وی کلمه شهادت د جنت کنجی دا څه شه دا جنت کنجی نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به چتلی دي چې هغه کې غاخونه ني چې کم کې کنجه کې غاخ ني پاغه جرنده کولاوي دکنه یو سیخ راواله په جرنده کې منډه چې کولو کې هغه خپل غاخي وي بعد ډک غاخي وي بعد تش غاخي جرنده کولاوي نو د الله نوم کلمه شهادت کنجی دا خو غاخي ولا پکار دي دا منځ او روزه او زکاتونه د څه شي د لکه نیک عمل دغه ډک غاخيري او دا د ګنا نه ځان ساتل دغه تش غاخيري نو جرنده په کولاویږي د جنت او د ګنا و سره بیا مقابله نشي کوي دا الله نوم دی خدای الله نوم سره چې لاندې کسدی بئی دا الله نوم چتره دا پر غسیخونه پکار دي کنه دي پکار دا الله نوم چت له دیوالونا او ستنه پکار دي کنه جواب را لره او که دیوالونا او ستنه ولنینو چت درې دي شي پیدا درکې کنه دا الله نوم پرتوګ دی مثال دی او مثال کمیس ته تڼه پکار دي کنه او که تڼه ولنی وای بیا خو به وجود او یو بل مثال نظیر نظر کوم د الله د نوم غره جب ګناګار شمه کدا سي پرتوګي چې پرتوغاف پکې نه تا پټای دا سیلنګ چې کوټه ولا ورنه کې تا پټای نه دا خو د دنیا رواج دی دا خو مثال دی دا سي دارو چې پرهیز و سره نه فایده درکې بالکل نه درکې دا سي چچ دیوالو ستنه ولني اس فایده نه ورکې دا الله نوم او کلمه شهادت تم دیوالونه پکار دي ستنه پکار دي شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي بعضونه بزان ساتي بعضه وکي
او بلا لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکا د الله نوم سره په ځان رحم وکا د ګنا نه ځان بچ کا د الله د نوم سره په دین رحم وکا په هغه شریعت رحم وکا چې پیغمبر ولوی نه توی کړی په هغه شریعت رحم وکا چې حضرت حمزه ولا شهید شوی دی د الله د نوم سره رحم وکا رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکا چې ځان دوزخ ته ولې غورځي په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکا او په شریعت او په دین رحم وکا کوم شریعت او دین چې الله او رسول را کړی دی او صحابه ولا قرباني غنی دنه کې یو بل حدیث هم درته وایم د قیامت پر یو سړی وي او غلب نه کې ګناو تللی شي یو نیکی به کم شي چې نیکی کم شي الله به حکم کې دوزخ ته روان کړي د دې یوې نیکی دا سزا ولا ورکوم بیا به جنت ته رواني کې رب العالمین بو تو فرمای بندا یو مهلت درکم چا ناغشته شي اني کی الله کوم مهلت تیرا کوس یو نه چې دل په سلګون راوړو دی به چې دا خو اسانه خبره ده اوس بخدي ته ویم دوی ته ویم پلار ته ویم چې راکې یو 50 نه کې نکی خو ډېر آسان شی دی کنه دنیا کې چې الف زبر ا لس نه کې دنیا کې چې الحمد سو شو لکا پنځه حرف دی یو پلس 50 نه کې چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وې نور لس حرف دی لس کم 200 نه کې ته تمام معمولی کاری کې دا یو نه کې څه شی دی او الله مهلت را کړي د لو سره وړم دا ورشي نو دی براشي فرشتہ دارانو وګرځي بچو لا براشي بچي یو نیکی مې کم دالا حساب کتابو جو یو کم دا دارا کې زمانه کې پورش بابا نیکی دا نشه کړ اے بچي ا دنیا کې هم اخر تاسو لخوار کړی حرام می تاسو لګی ګناه می تاسو لګی دا یو نیکی نشی را کوله بابا دنیا سره تیر در باندې خپایو او که تعالی در کما او زما مخامخ شه مو زما کما شی بیا بسی زما بسی بیا بسی که تعالی در او زه دوزخ ته خو غړندې دي اوهو بلار نه بلار شي بابا یو نیکی راکا بچی د نیکو کار وګی نشته اے بابا تا ما سره سونه مینوا بچی هغه وسمشتا په دنیا کې تیر نه یو نیکی ولې که تعالی در کم زما کما شی بیا بسو پرونو به وګرځي ور باندې کی خذل بلال شي ور باندې کی په دوستانو به وګرځي یو بم ولا یوم یفر الارخ مرء من اخيه وصاحبته وبنيه دا سر ول خو د دنیا نه ده دنیا کې موږ د روړ د پاره خزه د پاره بچو د پاره سونه اخرت خراب کو زما د قسم په خودي کدا د سرندانې کانی خو پکار دی راضي او کدا بدانی پکار دی دا بچي د نیک دی بالکل دی پکار راضي او که خراب دی او لو پر دی قسم په خدای کدي پکار راضي او موږ د لو فرانو بچو د پاره اخرت تبا خراته پتر چې دا بچي لو پر دی بیل مازه دی خراته پتر چې دا ډاکو دی خراته پتر چې دا رشوت خور دی دوزخ دی خراته پتر کسترګې مې پټه شي دوام را پسې نه کوي بیا مولا اخرت خراب تک مقبقل یو کرو امون لیونیو کرو په بار ملکونو کې پراتري او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچي بيدینه ولې پیدا کوي دین بچو غم نه سره نشته پیسې ولا صرف ګټي د خدای باندې صرف پیسې ګټل دي بچو لا بچي په دین ور واچوا بچی باندې حفظ او علم پیو کا نو د بچو تربیت نه کې او پیسې والا غټي په یورپ کې ګرځي او په بار ملکونو کې ګرځي بچو له پیسې پیدا کو او غم یې نشته بچی ته لو پرات قسم په خدای د کرولونو روپونه چې بچو له غټي دا غینه دا بهتره چې د بچی د اخلاق او تربیت وکړه تربیت نه کې د بچی غلو پر د تباري برباد هغه نه را لګي بچی الوزي آی هاي د مسافر ته زما زړه ډېر زیات حیران شي غریبانان بے کسا د کور نه بار پراتري د پیسې د پاره او چې راځي دلته کې خدای بچي ورونه الوزي او بعضی ګوره داسې مسافر مشتا چې غوي دلته راځي رونه الوزي او پلاري الوزي او چې سبا راشي زما پیسې څه شوي دا خو شریکا و الکه څنګه شریکا و ته دلته ناسوي تا مزه کوله او ما بار د خزینه او د بچونه وخت تیر کړی دی او ما ګټلې دا او ټول دی والو دلو شریکا ده ډیر مسافر پدې کې غر کو تبادي دلته بیرونه مزه کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کینا شریکا وا تاسو هم ګټلې په شریکا کې ما دا لغب خادي کو نه بدی کوله ما لدی کوله هم خادي خو ځان نه کوله پلان لدی کوله دا ډیر خلک پدې مسافر ډیر ظلمونه کوي ډیر خلک پاغه بچو پلار ظلم کوي هغه غټي او پنور ورونه خوري د نور ته مو چې به خوند تاسو نه کیه تکړه شو غټه هغه غټي تمو غټه
د چې هغه وګټله نو ته ډېره کا بیا دلته په تجارت او مزدوري وکړه ډېره کا نو ټیک د بیا پاکستاني شي او بعضې ګورې داسې مسافر انتخاب کېږي ما چې هغه بار دی او دلته د ښځې سره هم ظلم کېږي د بچو سره هم ظلم کېږي دا مه کوئ زما وروڼو د قیامت ورځ را روانه خدای ته وګورئ الله دپاره نیک اعمال وکړئ د قیامت ورځ بیا به څه کوئ نو هېڅوک به په کار نه شي نو مټ سټ به را روان شي نو یو سړی به ولاړي نو به ورته وایي هلکه څه چل دی ولې خفې زمړه ما سوچېړې بس پرېږده سړی نه ما ته ووایه که نه زه به دې په کار شم پلار په کار نه شو ورور تربور زوی ښځه ته به مې څه په کار شي ته ما پېژنې نه ووایه څوک به دې نی په کار زه به دې په کار شم ووایه وی یو نیکي مې کمه و الله مهلت راکړه خو چا م رانه وی یوه وی زما درکړه ته څوک یې ما پېژنې نه دنیا کې دې چې ته لیدې وم نه اورېدلي دي زما نه نو ولې راکې مړه مې باندې خپه شو مسلمان نو چې نور چا را نه کړه تی څنګه راکې وې زما د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده څه یوه نو ټول ګناه ده نو زما خو پیسې هم کار نه کېږي نو زه ستا خو به پې کار وشي که زما خو هسې هم کار نه کېږي یو نیکي ده زه پې دوزخ نه بچ کېږم نو یا یو ارب کاله په دوزخ کې یا یو منټ د پاسه نو ما کار نه کېږي چې نه کېږي ته خو به پې بچ شې که نه زه دا مې نوم دی الله ته ووایه الله نه ګورې څه پټ نه دي خو د نیکۍ قدر کوي الله ته چې مخامخ شو څه دې وکړل یو پیدا مې کړه الله چا درکړه فلان کې الله نه ګورې بیا درته هم پټ نه دي راښکاره والا چې فرشتو ته وایي حاضر کې تا دلې نیکي ورکړه ولې الله د زما سره دقه یو نیکي د ایمان نه پس نو ټول ګناه ده دا مسلمان رور مې دی رحم مې پرې راغی رحم دله مې ورکړه زما پیسې هم کار نه کېږي هغه ته وایي زه ستا خو نیکي کوم او پوره شوه د جنت او دی بل ته څه وایي وایي تا په ده رحم وکړه وی یو رحم مې وکړه نو وایي ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم زه نیغ په نیغه جنت د اخرت دار عمل ګورې نه دی دارو تکلیف دنیا کې رحم پکارېږي هلته نه لیکن هلته به الله په رحم کوي نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله به رحم ولې نه کوي نو د رحم معامله الله کوي بالکل کوي بالکل خو د رحم یو قانون دی یو رحم دی نو قانون جدا شي دی رحم جدا شي دی نو د رحم معامله الله کوي خو هر چا سره نه ګوري خو څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي امید لرو چې یا الله ته په موږ رحم وکړي دا امید به د الله نه ساتو نو لویه ورځ ده د قیامت زما وروڼو زموږ په سفر دی او دې ته به جمع کېږو او زموږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي او بیا یا دوزخ یا جنت دعا وکړې څه خبرې پاتې شوې آینده جمعه کې به درته ووایم یا الله ته به موږ رحم وکړي یا الله مونږ خو هغه څه نه دي کړي چې ته به موږ رحم وکړې مونږ خو هر وخت کې خدای ځان سره زیاتې کړي دي ظلم هم ځان سره کړی دی او زیاتې مو کړې ستا احکامو نه مروګرداني کړې ده او پروردګاره ته ډېر رحم کوونکې په موږ د رحم معامله وکړې خدای او زموږ پړونو کې هم رحم واچې خدای تم د بې رحمۍ نه وساتې تم د ظلمونو نه وساتې تم د فتونو نه وساتې تم د دنیا او د آخرت د قهر او غضب نه حفظ و امان کې وساتې پروردګاره یا الله ته زموږ نه راضي شې یا الله ته زموږ نه راضي شې او یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او الله بچیم صالحانه او دینداره کې پروردګاره خدای د بچو د غمونو او ټینشنونو نه مونږ په امن کې وساتې دعا کې د بعضې دوستانو اولاد نشته چې الله نارینه اولاد وله ورکړي د چا شته خو جینکۍ دي الله نارینه اولاد وله ورکړي خدای نارینه اولاد نصیب کې الله نارینه اولاد زموږ نصیب کې د بچو او خدای ته زموږ نه راضي شي بعضې بیماران زموږ د جمع یو ملګری دی نجیب الله خان دلته زموږ هر جمعې مانځله راځي هغه بیمار دی دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي الله وله روغ صحت ورکړي او هر جمعه مونږ له راځي الله دې روغ صحت ورکړي نور بیماران دي زموږ د جمع بعضې ملګري د هغې کورونو کې بیماران دي دعا وکړه چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي ډېر دوستان دي قرضداري دي مکرم لالا چې دی هغه ناجوړه دی ظفر لالا رور دی زموږ د جمعې خاص ملګری دی هره جمعه راځي دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي الله دې جوړ کړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي خدای چې چاته څه تکلیف دی ټینشن پریشانی ده په خوشحالو باندې ورته بدله کړي او بعضې یو زنانه د ماته وختي م ټلیفون کړی غریبه ډېره زیاته فریاد کېده ډېر فریاد یې ماته وکړو او د جمعې دعا راته وکړې دعا ورته وکړې چې د هغې هغه ټینشن او فریاد خدای په خوشحالو باندې بدل کړي او الله د غمونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي او بعضې دوستان د بر ملکونو نه رابطې کوي څوک دلته کوي دعا وکړئ چې خدای ټول څوک چې دعاګانې چې هغه غوښتې دي الله ته یې وله قبوله کړي
خدای د چا بعض دوستانو په کورونو کې او پرشتو کې او بل سره اختلافات دي تو کې خدای پاکي پروغ بدل کی خدای موږ دا هر قسم غمونو د فتنو نه پام نو امان کې اوساته د دوالو جهانو خیرم نصیب کې د دوالو جهانو خوشاله نصیب کې او د دوالو جهانو د غمونو د فتنو آفاتونو پروردگار پام نو امان کې اوساته او خدای ته د موږ راضي شي الله ته د موږ راضي شي د موږ ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کې مردگانو ته دوه کې چې څومره وفات شوی دی الله دې ټول مغفرت نصیب کړي او خدای پاک زموږ د دواړو جهانو خیر او خوشاله نصیب کړي کم دوستان چې د لری لری ځای نه دلته منزل راځي الله په یو قدم ولا اجرونه ورکړي او برکتونه ولا ورکړي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.